نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د قدر وړ خورو ورو افغانانو الله رب العزت دی وکړي تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د دنیا په هر کونج کنار کې اوسئ. ازانو د څو مدیر راهیسي نشم کولای چې ویډیوګانې ترتیب او تهیه کوم، یو څه نو مصروفیتونه او بوختیاوې ډېرې وي، نو اگر چې غوښتل مې چې بار بار راشم او تاسو سره دغه نوي یو څه چې لرو تاسو سره شریک کړو. نو نن د نن موضوع د پاکستاني اتباعو یا د ایراني اتباعو چې د افغان په نوم دلته درخواست پناهندګي یا اسایلم یا ازیل کوي د دې په اړه ده. نو الله رب العزت دې وکړي تر ما سره اوسئ او دغه ویډیو تر پایه وګورئ. ډېر غږ هم نه کوو، بعض دوستان بیا داسې فکر نه کوي چې دغه زمونږ پروګرامونه د یوټیوب د فالوور یا د سبسکرایبر دپاره دي، خو نه، موږ د الله د رضا دپاره یو څه چې موږ پوهېږو تر تاسو در رسوو. خو بیا هم دا اړینه په دې ده چې موږ نشو کولی هغه انډیویجوال کوم فردي خبرې چې دي وکولی شو، نو په دې لارې تر څو تاسو ته معلومات په اړین وخت ښه وخت در ورسوو. نو عزیزانو دغه چینل سبسکرایب کړئ، غونګړی هم ووهئ درسره، او لایک او کمنټ هم مه هېروئ، او شریکول د ټولو ډېر مهمه چې دغه شریکول دي تر څو دغه زموږ خبرې چې کومې دي دا تر تاسو در ورسېږي او تاسې تر نورو دوستانو افغانانو ورسوئ او مفید او ګټور ورته ثابت شي. د نن موضوع نو په تقریبا په 3-4 مواردو راڅرخېږي. لومړی به په دې خبرې کوو چې کوم نوي افغان کډوال چې راغلي د هغې دپاره څه مشوره لرم، یعنې په دې اړه چې هغوی غوښتنه کوي چې دلته پاکستاني یا ایراني اتباع د افغانانو په نوم ځان ورکوي. دوم بیا د پاکستانیانو دپاره او د ایرانیانو دپاره یو مشوره لرم چې تاسو څه وکئ او څه درته پکار دي. او دریم بیا په مجموع کې کوم افغانان چې د ډېر وخت نه دلته ایرلنډ هېواد کې اوسېږي او یا د اروپا په نورو هېوادونو کې اوسېږي، هغوی ته دغه پیغام دی تر څو هغوی هم یو څه اقدام وکړي که چېرته اړین وي او غواړي باید دغه وکړي. او څلورم بیا هم په اخره کې بیا دغه زموږ کوم کنټاکټس چې دا شریکوم. نو راځو لومړۍ مسلې ته. زیاتره کشرانو افغانانو ځوانانو د ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر او ایمیل د لارې موږ سره پیغامونه شریک کړي دي، او تاسو به هم اورېدلي وي چې پاکستانیان غواړي د افغان په نوم دلته په ایرلنډ هېواد کې د افغان په نوم درخواست پناهندګي یا اسایلم یا ازیل وکړي. نو د دغه دوستانو دپاره مې دغه هیله ده، دا مې مشوره ده ورته چې تاسو کولی شئ د دغه اتباعو یا دغه اشخاصو افرادو چې پاکستانیان دي او که ایرانیان دي او یا هر هغه څوک چې د افغان په نوم د افغان د هویت او د افغان د نوم نه غلطه استفاده کوي، هغوی تاسې ریپورټ کړئ. او د ریپورټ اسانه لاره یې دا ده چې تاسې د هغوی اشخاصو افرادو لوکیشن، یعنې چېرته بودباش کوي، د هغوی پوره نوم او د هغوی دغه ټایم فریم یا څومره وخت کېږي چې دلته میس شوي دي یا ایرلنډ ته راغلي دي، دغه 3 موارد تاسې د زموږ دغه د ایمیل د لارې دلته به شریکوم afghanconsul@gmail.com، او یا هم زموږ د فیسبوک کومه پاڼه چې ده د افغان کونسل اف ایرلنډ پاڼه ده، په هغې د هغې لارې د میسج پښتو دري په هره ژبه کې تاسې ته بهتره او اسانه شریک کړئ. او یا هم د ټیک ټاک یا ټویټر اکاونټونه موږ هم لرو یا هم ایمیل دا وکئ. انشاءالله العزیز ما خپله شخصا د ډیوان جسټس یا د انټرنیټ پروټیکشن آفیس د آی پی او د کارمندانو سره د موضوع شریکه کړه او هغوی ماته سپارښتنه وکړه چې زر تر زره هرومرو یې مشخصات تر هغوی ورسوو تر څو هغوی خپل انجام ته ورسوي. نو دویمه موضوع بیرته پاکستاني او ایراني اتباعو ته په پښتو به هم درته ویم او په دري هم درته ویم، هغه پېښوري وروڼه چې تاسې دلته د افغان په نوم درخواست کوئ، موږ ته کېدای شي زموږ زړونه غټ دي، د افغانانو زړونه ډېر غټ دي، ډېر پراخه زړونه لري، تر ډېر کلونه 40 کاله کېږي تاسې امریکا ته زموږ په نوم لاړئ، زموږ کیسونه به هلته پېښور او پاکستان او په دې ځایونو کې ریفیوز کېدل، تاسو به ورور د افغان په نوم په امریکا کې کېدای شي دا 40 کاله په کالیفورنیا او واشنګټن او نیوجرسي او دې ځایونو کې مزې کړي اوسېږي. خو
اوس د افغانان نه بیداره شوي دي. افغان ته تور معلوم شو، سپین معلوم شو، افغان د اسلام په نوم ډېر زیات وټکېده، د انسانیت په نوم ډېر زیات وټکېده، د غیرت په نوم ډېر زیات وټکېده. بس چې ته افغان یې او بس ته غیرتي او ورځپ یې، نور دا کارونه نه کېږي. نو تاسو نه هیله او غوښتنه ده چې نور دغه کار نه لاس واخلئ. موږ پاکستان تاسو همیشه مثال ورکوئ چې پاکستان کې تاسو یعنې افغانان مونږ تقریبا 2 میلیونه خواوشا یا ډېر اوسېدلي وو. خو سمه ده، سیاست ته به نه ځو، مونږ هلته اوسېدلي وو او دا زموږ حق دی. مهاجر لکه څنګه چې ته په آیرلنډ کې هلته مهاجر یې، خو هلته مونږ هم مهاجر وو اکارډینګ ټو د انټرنیشنل لاز او ریګولیشنز رولز او د یونیسیار په قانون کې مونږ کولی شو هلته اوسېدلی وی. دې کې کومه خاصه خبره نه ده، خو دا تاسو مونږ سره ښه وضع کوله یا بده کوله، د ښه وضع کور ودانۍ کوو، مننه وي ده نه. او د بدې وضع د مهاجر هلته راشي نو بس اوس ته مهاجرې او زه مهاجر یم په آیرلنډ کې یا په نورو هېوادونو کې. په هر صورت هغې ته نه ځو. په سیاست کې خو مې درته تقریبا 6 میاشتې مخکې ویلې، 8-9 میاشتې مخکې زموږ د سقوط نه مخکې مې یا که وروسته مې درته وویل چې والکه وخلکو دا ستاسو ISI دا ستاسو اسټابلیشمنټ تاسو باندې باور، تاسو پرې باور نه کوو، تاسو ما سره بحثونه کوو. دلته په آیرلنډ کې په نورو ځایونو کې زما ډېر دوستان دي نږدې دا موارد به ورسره ما شریکول. هغوی به ما باندې یو رقم قسم تنقید کوو چې ولا زموږ خو خپل خلک دي. اوس هم تاسو انجام ولیدو، عمران خان خو ډېر زیات تکړه سړی و، پاکستان ته توت ته یې درته وخېژو، نو هېڅ هغه ګټه یې درته ونه کړله. هغه افراد او اشخاص یې په تاسو باندې بېرته حاکم کړل چې هغه په ټول تاریخ کې امتحان شوي. لکه مونږ دا درد مونږ لیدلی و، ځکه هم تاسو سره شریکوو. دا مونږ 45 کالونه ګورو، نو په تاسو اوس راځي او دا به لا نور هم راځي. نو اوس دا خوشبختي دلته ده. خیر خوشبختي ورته وي او بدبختي ورته وي. اوس اکثریت دوستان پوه شوي دلته ما ته آیرلنډ هېواد کې وایم چې ولا ستا خبرې دا 15 کاله 6 کاله 10 کاله تا مونږ ته سر خوړه. مونږ فکر کوو چې دا به پاکستان سره یو څه د انډیا او د بعض نورو هېوادونو فعالیت او حضور چې په افغانستان کې دی، په دې خاطر مونږ به ښه نه اوسېږو یا به بد اوسېږو. په دې خاطر مونږ ته دا خبرې کوي. اوس مونږ پوه شو چې ستا د کوم ځای نه خبرې کولې، ولې دې کولې، ته مخکې نه په دې موضوع پوه یو. خو خیر اوس په هغې ډېر ناوخته شو، حالت په نور دې نه بدتر کېږي. په دې نه خوشحاله کېږو چې بدتر کېږي، خو وایي د خپله لاسه د ګله لاسه. نو عزیزانو بیا هم درته پېښورین وروڼو ته وایم چې تاسې لطفا هیله ده د افغان په نوم دلته په آیرلنډ هېواد کې، په اروپا کې او د نړۍ په هر ګوټ کې د افغان په نوم درخواست نور مه کوئ. د دې یو څو علتونه دي. لومړی، موږ یا زه خپله شخصا تقریبا دا 15 کاله کېږي چې په دې آیرلنډ هېواد کې اوسم. څه موده مخکې مې، ځکه موږ سفارت نه لرو، موږ د انګلستان د لندن سفارت سره په رابطه کې یو. زه خپله شخصا یا بعض نور دوستان دي مسؤل یو چې پاسپورټونه باید مسایل کېږي، دلته هغوی سره موږ حل و فصل کوو، رابطه ورسره کوو. هغوی موږ ته په ډېر افتخار وویل چې دغه اخرنی کوم د بهرنیو چارو یا ډپارټمنټ اف فورن افیرز سره د سفارت کوم کونسلر صاحب چې دی هغوی رابطه کړې وه، په ډېر افتخار ورته یعنې په ډېر خوشحالۍ ورته د ډپارټمنټ اف فورن افیرز ویلو چې آیرلنډ کې افغانان د ماینورټیز په ټاپ لیست کې راځي. څه معنا؟ په دې معنا چې موږ دلته بې ځای جنګ نه کوو، بې ځای غلا نه کوو، بې ځای کارونه نه کوو. د افغان نوم ډېر ښه ساتلی دی. نه یوازې دا چې دلته موږ په آیرلنډ کې دا کار کړی دی، موږ په ټول نړۍ کې په اروپا کې تر ډېره حده موږ کوشش کړی ان کمپیرینګ ټو ادر ماینورټي کمیونټیز موږ ډېر ښه روان یو او په آیرلنډ کې خو بیخي ټاپ کې روان یو. نو موږ هیله ده چې زموږ د نوم نه تاسو غلطه استفاده مه کوئ، ځکه موږ ستاسو څه ګارنټي اخیستلی شو. تاسو سبا د افغان په نوم څوک یو څه غیر قانوني خلاف کار وکړي نو بیا خو زموږ نامبدی کېږي. لومړی دا مسله. دومه دا مسله چې تاسې کولی شئ خپل پاکستان حالت ډېر زیات خراب دي، کرپشن ډېر دی، دشمنان ډېرې دي، قتل قتال ډېر دی، وهل ډبول ډېر دي، خصوصا د پېښوري زموږ ګورونه که نه پنجابیان خو به دومره دا کار نه کوي. پښتو به کوم ځینې ډېر تکړه وي، شاهکاره کار به کوي چې پښتو زده کوي، ته اسایلم درخواست یا کوي یا اسایلم کوي، ازیل کوي. خو پېښورونو ته وایم چې تاسو ګوره خیبر پښتونخوا دا اوس په ډېر زیات لوی مشکل کې ده. ما 2 هفتې وړاندې یا که دا 13 هفته و یو افریدی ورور په ډېر افتخار راغی، ویل زموږ پښتون ترجمان نشته، ما سره مرسته وکړه. ما الله شکې نه، زه خو ډاکوم درته نه، ځکه چې تاسو خپل ترجمان باید ولرئ. خو یو د انسانیت دغه نه به نګاه نه به سره کوم دغه چې دی اډوایس چې دی به درته کوم او ته یې خپله ډکوه. نو هغې ډېر ښه په افتخار وویل چې وروره زه پاکستانی یم، افریدی یم او د افریدي لکه کار کېږي.
اثبات ضرور دي، ثبوتونه ضرور دي. نو زما د پیښوري ورونه د کوزیک پښتونخوا د خیبر پښتونخوا دغه ورونه هیله غوښتنه ده چې تاسې دلته راځئ په هلند هېواد کې د افغان په نوم درخواست پرندګي مه کوئ. درېیم علت دا دی چې دلته اوس زمونږ ځوانان زمونږ افغانان تر ډېره بریده پوه شوي دي چې سپین او تور باندې پوه شوي نو په لحاظه تاسو نه پرېږدي نم پریدي او دا زما مسؤلیت دی یا د شورا مسؤلیت دی یا زموږ د شورا ټول افغانانو مسؤلیت دی چې هغوی موږ ته کله دا ګیله شکوه راوړي او نوم دا درې مشخصات چې راوړي موږ باید وړاندې کړو. نو فلهذا دا کار مه کوئ، دی کار نه تیر شئ. برای برادرای ایران خود همسایه ایرانی ما، اگر شما به نام افغان در کشور آیرلند در اروپا یا در هر کشوری که شما میرین و به نام افغان در اونجا درخواست پرندگی میتین، دیگه امکانات نداره. هر دیپارتمنت یا اگر در آیرلند بگوییم دیپارتمنت جستیس یا آی پی اینترنشنال پروتکشن آفیس و در بلژیم یا دیگه کشورها سایر کشورها امیگریشن آفیسا از شما تذکره، شواهد، اسناد کار داره. شما که او را با وقت ارائه نکنین کیسای شما ریفیوز میشه. به همین ترتیب از شما تقاضا است، خواهش است که شما به نام افغان درخواست پرندگی نتین. شما 100 رقم مشکل در ایران دارین، مثلا مشکل اجتماعی میگوییم یا سوشل ایشوز شما دارین. یه تجربه ما دارم، تقریبا بیشتر از 5-6 سال که در بیو کار کردیم، شاید کدام که تانو اینترویو هم کرده باشم. کیسای شما خیلی جالب و جالبه زیاد داره و امکانات قبول شدنش هم از افغان ها کدام بیشتر است. فلهذا از این تیر شوین و دیگه به نام افغان هیچ اسلام درخواست پرندگی و ازیل نکنید. دریم نقطه دغه ویډیو یا په هدف دغه ویډیو دا دی، هغه افغانان چې په هالند کې تقریبا د ډیر وخت نه راهیسې اوسېږي او هغوی غواړي چې داسې اشخاص او افراد چې هغوی پیژني چې د افغان د نوم نه غیر استفاده کوي یا سوء استفاده کوي او مشکل ورته جوړیږي، نو لطفا تاسې د هغې معلومات موږ سره شریک کړئ. هماغه درې نقطې دي چې چیرته اوسېږي، پوره نوم او څومره وخت کېږي هالند کې اوسېږي. دغه موضوعات موږ سره شریک کړئ د ایمیل له لارې.